مناوره اوس په خپله رسېدلی او د هېواد په شمال کې د ملي اردو له مسؤلین سره خبرې اترې وکړې. د هغه د څېړنې له مخې افغان ځواکونه د ستاینوال پلانمنیو څخه برخمن دي. هغه زیاته کړه افغان ځواکونه د پوځي وسایلو له پلوه سمبالو، بې پیلوټه الوتکې په واک کې ورکوي، روزنه ورکوي تر څو وکولی شي چې طالبان له منځه یوسي. که څه هم طالبان په خپلو منځي اختلافات واقع شوي او دا د هغوی لپاره د کمزورتیا ټکی دی. زموږ په اړ امنیتي وضعیت ښه کېږي. کارګران کې د هېواد په شمال کې د غوث ملاتړ ماموریت قومندان د افغان ځواکونو د توانمنۍ ستاینه کوي او وایي که څه هم امنیتي شرایط پیچلي دي، خو له دې سره سره افغان پوځیان د پاور کارونه کوي او ترهګریزو فعالیتونو مخه نیولی شي. اوس مهال 600 تنه جرمني پوځیان د هېواد په شمال کې افغان ځواکونو ته مشورې ورکولو او روزنې بوخت دي او په ټول کې 1000 تنه جرمني پوځیان په افغانستان کې فعالیت کوي. جرمني پوځیان په داسې حال کې له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ خبره کوي چې په اوسني وخت کې ترهګر د هېواد په یو شمېر شمالي سیمو کې له افغان ځواکونو سره جنګېږي. د یوې مدني ټولنې سروې ښیي چې بیکاري د هېواد د ځوانانو پر وړاندې لویه ستونزه ده. ویل کېږي چې په روان کال کې په زرګونو ځوانانو هڅه کړې چې د یو هوسا ژوند په خاطر د اروپایي هېوادونو په لور ولاړ شي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادله بهرام وایي چې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل بنسټ د راپور په اساس به د ځوانانو د ستونزو هواري ته تدابیر ونیول شي. نور حال په یو چمتو شوي ریپورټ کې که څه هم افغان ځوانان تل د بیکارۍ د ستونزې شکایت کوي، خو په دې هکله یوه څېړنه ښیي چې د هېواد ځوانان د ناامنیو په نسبت د بیکارۍ د ستونزې زیات ځورېږي. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نامه بنسټ دغه څېړنه د هېواد په 40 ولایتونو کې د 4020 کسانو سره د مرکو پر مټ په 4 میاشتو کې بشپړه شوې ده. د دې بنسټ مسؤلین له حکومته غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ د ستونزې هوارۍ ته تدابیر ونیسي. د دې بنسټ سلاکار ذکریا بارکزی وایي چې پخوا ناامني د خلکو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه وه، خو اوس مهال بیکاري تر ناامنۍ هم لوی ګواښ ګڼل کېږي. سنجیم نشان میده که فقر بیکاری در صدر مشکلات جوانان افغانستان قرار دارد و از طرف دیگر در مسائل سیاسی بسیار واضح است که با داشت کم بودن امکانات اشتغال و فقر و مشکلاتی که جوانان و خصوصا خانمان در پروسه سیاسی به مشکل خود می‌بینند، اعتمادشان نظر به نظرسنجی قبلی با حکومت و همکارهای دولتی بسیار کمرنگ شده. مخ په زیاتېدونکې بیکارۍ او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو عمده دلایل په ګوته شوي چې په هېواد کې بیکاري زیاته کړې ده. وړاندې له دې جمهور رئیس محمد اشرف غني د کارموندنې د ملي پروګرام د پیلولو پر مهال ویلي وو چې په زرګونو ځوانانو ته په هېواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړي. بلخوا حکومت دا ژمنه هم کوي چې د ټاپي پروژې له پیلېدو سره به زرګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. په ورته مهال کې د مدني ټولنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار عادله بهرام وایي چې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل بنسټ د راپور په اساس به د ځوانانو د ستونزو هوارۍ ته تدابیر ونیول شي. نخواهد یا بی‌تفاوتی قیافت کردن. این نهادها هستند که در این فقرات حکومت تشکیل می‌کنند، معلومات نهادهای جامعه که معلومات تشکیل می‌کنند و این تحقیقات می‌رن در رئیس جمهوری که به طرف جمعیت می‌رن از این ارزیابی‌ها راه‌های بیرون هست استفاده‌شان و خاطر تکرار می‌شن. ځینې کارپوهان وایي که حکومت د دې ستونزې کمولو ته جدي هڅه ونه کړي، له هېواده به د ځوانانو وتل زیات او پر حکومت به یې باور کم شي. د دغو کارپوهانو پر وینا دا امکان شته چې ځوانان د دې ستونزې د نه حلېدو له امله د مخالفینو په لیکو کې ورګډ شي. د هېواد د خدمت لپاره 800 سرتېري وروزل شول. د 215 اتل کلي اردو د پولیس مرکز د مسؤلینو په خبره 800 تنو ته یې د 2 میاشتو په موده کې اړوند نظامي زده کړې ورکړي چې د یکشنبې په ورځ یې د هېواد او خلکو د خدمت پر موخه ټولنې ته وړاندې کړل. په دې اړه نور جزئیات له کندهاره د عبدالقاهر پیوستون په راپور کې.
هغه مراسم چې باندې د 215 کال په یو ښوونیز مرکز کې جوړ شوي وو په محله د اطفال په اردو د قومندان تورن جنرال عیسی سادات ترڅنګ د همدې ښوونیز مرکز مشر ډګروال محمد حلیم مومن اړوند نظامي مسؤلینو د بهرني ځواکونو استازو ګڼ شمېر د افغان ملي اردو سرتېرو او تاریخي کسانو برخه لرل. د 215 کال په اردو قومندان تورن جنرال عیسی سادات پر رسمي سرتېرو د مبارکۍ ترڅنګ د افغان ملي اردو په پیاوړتیا اړینه واچوله. هغه 14 کاله وړاندې دلته په ننګرهار کې د ژوند په کچه کې یوازې یو خندق د ملي اردو سرتېرو لرل چې اوسمهال بشپړ وسلوال پوځ لري او کولی شي د کندهار راز ته مخه ونیسي. د ښاغلي وکالت په خبره د خپلو نظامي مشرانو ځوانانو د سیمې د مخورو او عامو مرستو سره همکاري ځانګړي چې ځوانان داسې د ملي اردو لیکو کې د هېواد د خلکو د خدمت په موخه ودرېږي او سره د ملي اردو لیک هم پیاوړي کړي. د اتلکو اردو د قومندان په وینا په دې وروستیو کې د افغان خاورې او خلکو دښمن له سرکوماتې سره مخ کړي او هغوی اوسمهال د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې باندې لاس ورکړي او یوازې د تبلیغاتو له لارې د اپوزیشن اهداف ته ورسوي. د هغه په خبره دښمن دلته هېڅ ډول کې نه ږدي چې خپلو شویو موخو ته ځان ورسوي. هغه په دې وروستیو کې د دښمن په وړاندې د ملي اردو لخوا د روانو عملیاتو په اړه وویل. په ورته وخت کې د 215 کال په اردو د ښوونیز مرکز قومندان ډګروال محمد حلیم مومن وویل د 243م کنډک اړوند 200 سرتېرو ته د 2 میاشتو موده کې اړوند نظامي زده کړې وشوې. هغه زیات کړه د یادې جملې کارګرو څخه 600 تنه به یې د کندهار، روزګان، زابل او دایکنډي اړوند لیوالانو کې په دندو پیل کوي او په 200 تنو ته به یې د دوی لخوا د 2 میاشتو موده کې د حملې، ډریورۍ، بریدملۍ او جنګي برخو کې زده کړې ورکړل شي. د اتلکو اردو د ښوونیز مرکز مشر همدارا زیاتوي چې تر دې دمه یې د 22 دورو له لارې د 10,000 په شاوخوا کې سرتېري د نظامي ځواک په برخه کې روزلي دي. د هغه له قوله یاد شمېر فارغه سرتېري د 215 کال پورې اردو ترڅنګ په نورو کلي اردوګانو کې د هېواد او خلکو د خدمت په مقدمه ته لېږل شوي دي. هغه وویل یادو فارغینو د هېوادنۍ مینې له مخې دوی ته مراجعه کړې او د زده کړو وروسته یې خدمت ته دوام ورکوي. پر همدې مهال فارغین هم د زده کړو له بهیره خوښ ښکارېدل او زیات یې تل هېڅکله به دښمن ته د افغانستان په پراخه خاوره کې د مداخلې اجازه ورنه کړې او په خبره یې که چېرې دښمن دلته د خپلو شویو موخو د ترسره کېدو په مقصد راځي نو دوی به یې باسنه پرېږدي. هغوی پر ټولو ځوانانو غږ وکړ چې د خپل ملي او امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي او د خپل هېواد او خلکو په ساتنه کې خپله اسلامي او هېوادنۍ وجیبه ترسره کړي. باید وویل چې د مراسمو په وروستیو کې د اتلکو اردو قومندان د اړوند ښوونیز مرکز مشر د بهرنیو ځواکونو استازو او ځینو نظامي مشرانو فارغینو ته په خپلو لاسونو قرائت لیکونه ورکړل او هغوی ته یې د دندې پر مهال د هېواد او خلکو په ساتنه کې د بریالیتوب غوښتنه وکړه. درنو لیدونکو اوس هم پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته خو تر لنډې دمې وروسته. په سوریه کې د تېرو 2 ورځو راهیسې د روسیې له لوري د هوایي بریدونو له کبله له 100 څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. راپورونه وایي دغه بریدونه د ادلیب په مارتونمان او پلازمینې ته نږدې په دوما ښار کې ترسره شوي دي. په سوریه کې د تېرو 2 ورځو راهیسې د روسیې له لوري د هوایي بریدونو له کبله لسګونو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. راپورونه وایي دغه بریدونه د ادلیب په مارتونمان او پلازمینې ته نږدې په دوما ښار کې ترسره شوي چې د وژل شویو کسانو شمېر 9 تنو ته رسېدلی دی. خو د سوریې څارګلۍ د یوې خپرې شوې اعلامیې له لارې د دې کسانو شمېر 81 تنه ښودلی دی. د سوریې د بشري حقونو څارګلۍ ویلي چې روسي ځواکونو د ادلیب ښار پر یوه محبس چې د القاعده پلوي النصره جبهې په کنټرول کې د هوایي بریدونه کړي چې له کبله 81 تنه وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي. دغې ډلې زیاته کړې چې روسي ځواکونو د دمشق ښار ته څیرمه په دوما ښار کې هم هوایي بریدونه کړي چې له کبله یې 8 تنه وژل شوي دي. په همدې حال کې د سوریې ملي اطلاف ډلې ویلي چې په سوریه کې د روسیې د هوایي بریدونو د پیلېدو راهیسې د 115 ماشومانو په ګډون 1930 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ایران او سعودي عربستان د ډیپلوماټیکي اړیکو له خرابېدو وروسته د سوریې د سولې په خبرو اترو کې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د همدې
له همدې کبله د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن د مستورا د سعودي او ایراني چارواکو سره د سوریې د سولې په اړه خبرې وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا ویلي چې د ایران او عربستان چارواکو دلته ډاډ ورکړی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ وروستۍ لفظي او ډیپلوماټیکې شخړې د سوریې د سولې خبرو اترو ته زیان نه رسوي. سټیفن د مستورا په تهران کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې وویل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر دلته ډاډ ورکړی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ شخړې د سوریې سولې خبرو اترو لپاره زیان رسوونکي نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په کتنه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته ډاډ ورکړ چې ایران به هیڅکله اجازه ورنکړي چې د سوریې د سولې په خبرو اترو کې خنډونه رامنځته شي. ظریف په خپلو خبرو کې سعودي چارواکي د سوریې په تاوتریخوالو کې تورن بللي دي. ویل کېږي د سوریې لپاره د سولې خبرې اترې به د روانې میاشتې په 15مه نیټه کې جوړې شي. په یمن کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون راکټي برید کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې روغتون مسؤلینو دغه راکټي برید غندلی او پر حکومت او وسلوالو مخالفینو یې غږ کړی چې د جګړې پر مهال له روغتونونو څخه کار وانخلي. د یمن په ساړه ولایت کې د بې پولې ډاکټرانو په روغتون د یو راکټ لګېدو له امله 4 کسان وژل شوي او 11 کسان وژل شوي دي. د روغتیايي مرکز غړي ادعا کوي چې دا درېیم ځل دی چې د دوی پر روغتون دا ډول بریدونه ترسره کېږي. دوی پر دولت او وسلوالو مخالفینو ډله غږ کړی چې ناروغانو او روغتیايي مرکزونو ته د جګړې پر مهال زیانونه رسوي. ساړه ولایت د روسي وسلوالو تر نفوذ لاندې دی چې د یمن حکومتي ځواکونه او د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف ورسره د تېر میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې په جګړه بوخت دی. په 2015 کال په اکتوبر میاشت کې هم په ساړه ولایت کې د بې پولې ډاکټرانو روغتیايي مرکز باندې برید ترسره شوی و چې ویل کېدل د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو له لوري به ترسره شوی وي، خو سعودي عربستان دغه ادعا رد کړې وه. د ملګرو ملتونو د شمېرنې له مخې تر اوسه 16,000 کسان د یمن په جګړه کې وژل شوي دي. د مکسیکو د وراکروز ایالت په کورزوریا سیمه کې یو بس له یوه پله څخه سیند ته غورځېدلی چې له کبله یې 20 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه پېښه د مکسیکو پلازمینې سویل ته په 350 کیلومترۍ واټن کې رامنځته شوې او د پېښې ټول قربانیان د دې بس سپرلۍ ښودل شوي. د سیمه ییزو چارواکو له قوله ویل شوي چې په دې بس کې ټول سپاره کسان د فوټبال د یوه ټیم غړي دي. د مکسیکو یو امنیتي چارواکي رسنیو ته ویلي چې د پېښې په اړه څېړنې پیل شوي، خو زیاتوي چې ښایي دا پېښه د دې بس د تېز سرعت له کبله رامنځته شوې وي. درنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. له ملتیا مو یوه نړۍ مننه. د الله په امان، ښې چارې. سترګې د انسان د بدن یو مهم ارګان یا د بهر خواته د هغه ترتیب بلل کېږي چې د هغې په مرسته کولی شي نړۍ وګوري. همدارنګه سترګې تر یوې اندازې پورې بهر ته د مغزو تغییرات بللی شي، ځکه چې سترګې د سړي ذهن ډېر زیات په کار اچوي.